چې کړه دی امام مناقب ته وګوره انسان عقل حیران شي. تیر دو جمعو کې ما تاسو په وړاندې سره سره غي ذکر کړل دي. د تقوا په کوم مراتب باندې دی، د علمیت په کوم مرتبه باندې دی، انسان عقل دته بالکل حیران شي. بلکې ابتدایي دور کې په خپل امام صاحب رحم الله حلقه درس چې کله ولګیدا، د امام صاحب رحم الله درس حلقه دا مختلف و د نور حلقونه. نور حلقو کې به صرف حدیث بیانې دا، امام صاحب رحم الله به حدیث هم بیانول، بیا به دغه حدیثونه مستنبط مسائل چې کم احادیث کم مسائل به دغه حدیث کې و دغه استنباط به کو شاګردانو ته یو دغه بیان کو لیکل به. یو ځل ګڼ شاګردان دی حلقه درس تا امام صاحب رحم الله گوشه نشین شکور کې کېناستونه راتلو. ورځي تیر شوي شاګردان رااله کور ته، امام صاحب خیر خو دی د جسم نه تاسو روغي بدن نه خیر الحمدلله سب بیماری هم نشتی. مونږ د لری نه راغلی سبق لو تاسو سبق لنه راځي. امام صاحب ولی امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ویل یو خوب مې لیدل دغه خوب د وجې نه مزلنه غواړي چې سبق ووایم. ویل چې څه خوب ده خبره خو ګران نه ده. امام ابن سیرین رحم الله یو لوی تابعی دی، دغه وخت کې خوبونو یو ډیر لوی معبرو ویل هغه به وغواړو چې د خوب ورته بیان کې تعبیر به درکړي. امام صاحب رحم الله فرمایل ویل هغه راغواړی مخې رالته به لاړ شو. امام صاحب رحم الله سره شاګردان ور سره دی الته لاړو، دته خپل خوب بیان کو. ویل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جسم مبارک اډو کې راجم کوما، دا د لاس اډو کې د لاس پځ کېږم، د خپې اډو کې د خپې پځ کېږم، د ملا اډو کې ملا پځ کېږم، او پدې چې کم ګرد غبار دې دله پوکې ور کوم دا لری کوم. نو ول دې خوب پریشانه کړم دا غیر وجه نه زبار تر ول دا د دې خوب تعبیر سره دنه تپوس کې خپل تعارف ور سره نه کوي. هغه ورته وای دا خوب چې چالي دله دی، امام ابن سیرین رحم الله ول جواب ورکړي وای دا خوب چې چالي دله دی د دنه الله رب العزت د علم دراجمه کولو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت راجمه کولو یو د لوی کارنامه سرګندای، یو د لوی کار به اخلي چې ردنه مخ کې هیڅ چا دې کار ته سبقت او مخکیواله نه دی کړ. او بیا ورته ابن سیرین رحم الله او فرمایل ویل دې زمانه کې دا خوب صرف او صرف د امام ابو حنیفه رحم الله کې دی شي. امام ابراهیم الله ورته او فرمایل تسلی وشو ویل زه امام ابو حنیفه یم، زه ابو حنیفه یم. هغه ورته لګری د املا را وخایا او دا غس وګدي لګرا وخایا لګ کمیس چوت کا. امام ابراهیم الله ورته غو خدا چې کله د وکتا په دې باندې یو ټاکه او روایتو کې راځي، امام صدر الائمه نقل کوي یو ټاکه چې کله امام ابن سیرین رحم الله هغه ولید ویل ها ته امام ابو حنیفه ستانه به الله د تدوین د دین د غلوی کار اخلي.